نو ما درته ویل زکات نه ادا کول دا د قیامت میدان کې زموږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره جفا ده او د هغې جفا شکل داسې دی چې بیا به پیغمبر د نورو انبیاو په کتار کې د دې خپل امتي په عمل باندې ډېر شرمنده وي بیا به د دې خپل عمل پیسې چې د په زکات کې راګرځول سوي دي هغه به د جهنم سره اکشل کیږي او د پر دې تندي به لګول کیږي فتکوا بها جباههم دا تندی بی و ظهورهم په دې اړخو بی و جنوبهم او اړخونه بی او شاګانې بی په دې ټولې او دی به چغې کې چې د الله رسوله زما مدد وکړه زما نصرت وکړه هغې به د خپلې حیا په خاطر باندې د سترګې نشي راپورته کولی چې دا زما امتي دی او زما امتي په داسې مشکل حالانکه کم با وفا نبی دی زما په خدای قسم چې سړی انساني تاریخ وګوري چې څومره انبیا د مځکو ته راغلي دي چې څومره د انسانیت خیرخواهه انسانان راغلي دي د یو نبی د خپل امت سره داسې وفا نه ده راغلی د یو نبی د خپل امت دپاره داسې ژړا نه ده تېره سوې د یو نبی د خپل امت دپاره داسې شپې نه دي تېرې کړي لکه پیغمبر علیه صلات وسلام چې د دې امت دپاره څه کړي دي او خپل اصل او خپل نسل په کوم قسم باندې څومره تکلیفونه ورباندې برداشت کړو صرف د دې